د پاک افغان خبره به مو کو تاسو څه ګڼئ چې لکه د افغانیانو د پاکستان نه انخلا دې سره به امن راشي؟ دا ظلم دی، دا خو ظلم دی او زیاتې چا سره دی. ظلم دی؟ ظاهره خبره دی د خدای تعالی بندیانو سره ظلم دی، د پیغمبر امتیانو سره ظلم دی، انسانانو سره ظلم دی، افغانانو سره ظلم دی. ای به چېرته ځي؟ زمونږ وزیر اعلی صاحب وایي چې یاره دوی ته د شهریت ورکړی شي. وفاق وایي چې نه موږ دې ته خولې خبره کړې، موږ د دې خبرې حمایت کوو که وزیر اعلی صاحب دا خبره کړې چې دې ته سټیزنشپ ورکړي، دا یې خولې خبره کړې، دا د پښتونولۍ خبره کړې، موږ یې اپریشیټ کوو. آیا خزانه د خپل پاکستانیانو بوج برداشت کولی شي چې اوس به د بل وطن کومه خلک خزانه ومني؟ موږ له هغې راکوي د شناختي کارډ نه او د پاسپورټ نه هغوی پښتنو له علاوه ورکوي څو کومه خزانه یې په پښتنو لګولې ده؟ برای نام خو یو سیسټم شته د که برای نام څه پسې لګولې دي؟ یو شناختي کارډ ورکوي، یو پاسپورټ ورکوي، هغه هم په سفارش ورکوي. نو کومه خزانه په دې باندې وي چې هغې باندې مخه خلاصه شي؟ مطلب که افغانیانو ته شهریت میلاو شي نو موږ لکه ټول دوی- افغانان یو، موږ ټول افغانان یو، هغه بر کابل یو، موږ بر پېښور یو. بیا یې دلته نه ولې شړي؟ نو دا ظلم نه دی، هغه ظلم دی. صحیح. وفاق دا وایي چې د امن لړکي د دې انخلا ډېره ضروري ده ځکه چې امن زموږ د دین خلا سره تړل شوی دی. نو وفاق دی لاهور سره، لاهور او د هندوستان تر منځ دا لار بندوي چې دا بندوي. د رنجیت سنګ اولاد خپل رشتې قایمې ساتي او د احمدشاه بابا زموږ د پښتنو رشتې چې دا ماتوي. مطلب سر اوس دا یو دیشم کم دي ته ډیډلاین ورکړی شوی دی. تاسو څه ګڼئ چې دوی به د یو دیشم مارچ پورې دغه پاکستان پرېږدي؟ دا ظلم دی، د هغوی په جایدادونو باندې د هغوی په کاروبارونو باندې قبضې کول دي، هغوی نور منټلي هراس کول دي او انسانیت سوز اقدامات دي. دا نه دي په کار، دا نه دي په کار.